د الله تعالی سلورم نوم الملک. دغه الملک دا د الله تعالی ورونو سلورم نوم دی. ملک سمانا د ټول جهان بادشاہ، د ټول بادشاہونو بادشاہ. ملک سمانا د ټول جهان بادشاہ. او د دغه خواص علماء کرامو او ذکر کړی دي. کوم کاس چې دغه د الله تعالی نوم الملک د زوال په وخت یوسل شل وروي، الله تعالی به هغه ته د زړه پکولی او غنا ورکی. غنا ورونو په دوا قسمه دو، یو ظاهری دو یو باطینی دو. ظاهر د مول پیدا شي، یو باطینی دو چې زړه د الله تعالی غنی جوړ کی. کام مول بده سراوی خو زړه د غنی. او دویم ورونو دا لیکلی دی چې کوم کاس چې دغه نوم یای د د نفس بو د تعبیدوری کوي، په نفس باندې بو دغه انسان بار وي او دغه انسان ته به عزت حرمت حاصل وي. الملک دغه نوم د الله تعالی چې څوک یای نفس باندې بیا الله تعالی دغه انسان کامیاب وګرځوي. او څوک چې د لمر د ارختلو په وخت کې 3,000 وری دغه نوم مبارک وایي، هغه چې کوم مقصد لري، کوم مشکل لري، الله تعالی به هغه مقصد په شاره برابر پورا وګرځوي. او سلورم خصوصیت دا لیکلی دی چې د مول او د بادشاہي ولا خوان چې الله تعالی حکمرانی در کړی دو، چوکی الله تعالی در کړی دو، مول الله تعالی در کړی دی. که دغه نوم دی القدوس سره یوزي سړی وایي، د القدوس دا د الله تعالی یو نوم دی، الملک القدوس، الملک القدوس. که دغه سړی دوړه په وځي وایي نو الله تعالی به د هغې مول حفاظت وکي او الله تعالی به حکومت قیم کی دغه انسان. حکومت او چوکی به الله تعالی نه لري کوي. او پنځم دا لیکلی دی چې څوک دغه نوم د ګیز د لمنځه ورسته 100 وره هر ورځ یایي، دغه انسان بو الله تعالی په خپل مهربانۍ سره غنی کی. څوک چې د هر ګیز لمنځه ورسته 100 وره یایي. او بل شپږم خصوصیت ورونه دا لیکلی دی چې کوم د وخت حکیم او امیر دغه د الله جل جلاله الملک نوم زیوت یای، نو د وخت سرکش خلق، متکبر خلق بود د تعبیدور جوړ شي. او اوم خصوصیت دا لیکلی دی څوک چې روزانه د ګیز لمنځه ورسته یا ملکو ډیر یای، الله تعالی به هغه انسان غنی کی. د ټول نومونه ورونه چې تاسو یای یا ملکو یې سره اضافه کوئ، یا ملکو یا ملکو، اے حقیقی بادشاہ، اے حقیقی بادشاہ. ملکو سمنا حقیقی بادشاہ الله تعالی دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.